د ټول نه مخکې موږ کمپیوټر کې ډیزاین جوړو چې هغه ټول مکمل چې د لوګو 100 انچي خاص تر شکل آی سی ټورنمنټو د موږ د ډیزاین جوړ کو نو د ځین رخلو په سبلیمیشن ماشين کې ورکو چې دا خپل یو سافټویر لري سافټویر کې تل ورکو هغه جنا پرنٹ ورکو نو تقریبا سلور رنگ لري دا د ازغر افغان شرط دا سلور کلمبر نو دا سکل ترانسفر کې دا بیا صحیح راځي وصل د سرچپخ کاری هغه مخه دا د شاده او لستونه به دینه بعد بیل راوځي کوم اضافي غسی ته کاغذ ټول ته نخواکی سکل شرط موږ سبلیمیشن ماشين نه رو باسو نو دوه پروسه لپاره دا وړو سي پرتیکا باندې ترانسفر کو مکمل دا پریس ماشين دا په دې پریس کیږي سکل ماشين راوځي دوه پروسه د موږ دلته راځو چې په دې تیکا باندې چاپ کو په دې باندې دا پریس ورکو پریس خپل هغه 15 دقیقې لري دا موږ تاسو کتلای شئ اوس هغه شرط دا کاغذ مکمل چاپ تللی دا اوس را باسو مکمل دا وګوره دا اوس دا چاپ ورک دا یا زر افغان شرط سلور کلمبر د اشاره وته دلته راځي شرط به دلته راځي د ماستر ټیبل دا سپدې باندې دوی تیکي دلته کټ کیږي دا دی هغه دا د غاړه دا د وی دا دینه بعد نو غاړه یو کاریګر جوړي دا عمومي ګنډه لیبل کاریګر کوي اوله پرنټینګ او بیا کټ او درې مرحله کې دلته راځي ګنډلو ته دا شرط دوړ لسونی سکله ولګي بیا سایډونه غاړه دا او کالر ورته چول کیږي فلټ بلاک نه بعد دا راځي د بل ماشين ته سیلنه هم کی بندي نو سلوره مرحله کې دې لاندې بندش راځي د موږ کالر کې بوکرم لګو دا د سي بوکرم د سي ډیر نرم ده چې لوبغاړي پریشان نه کی دا اوس هغه غاړي تار ورکی او لاګ باندې سره غاړه کې لوبغاړي پازابيږي نه نرم راځي ګول راځي چې تار ماره پازاب نه کی سکتار بکی باید پاتې نسی ټول باید پاک سي سایز لیبل دي نو موږ ملي ټیم ته دا لیبل لګو ځکه دا مغه د لوبغاړي د راحت خبره ده دا کدي ازغر افغان شرط د موږ د لیک ازغر سلور وخت اته سکند موږ ورکو خپل اتومات جګي دا اوس کور بيخي د تکي سرونی خاطه دا د 19 کلنو یو سفر ده د بنگلاديش سره سیریز لري په هندستان کې نو دا موږ ورته اوس نوي شټونه جوړ کړی دي د ټریننګ کې موږ مختلف فابریک کې ورکړي چې لوبغاړي خوشاله ستنه یو دا د یو دینه ښه فابریک دا یو د ټیسټ لوبو لپاره جوړ شوی دا توم فرق دا موږ مکمل بوایلر لري دا تل دوغوري دا بوایلر لري اوس ګول دا که یو شرټي موږ دا لرو ځکه ته وبو باید ورکي وبو نه بغیر دا نه کیږي دا خاصه دا ډیر فټ لوبغاړي سي راشد دا لوبغاړي هغه ته فټینګ کې کو دا جې به ورته څنګه ودی چې څنګه خېټه بيخي کمی دا اوس یو شرط چې موږ هغه ته جوړ کړی ملي ټیم ته د ایرلند سفر کې دا شاید د مخه دا مکمل موږ د مکمل ګورو لوګوګانې ډېر مهمه موږ ته چې لوګو باید دغه لوګو لس کوینچ نه غټه نه د کرکټ بورډ یو شرط موږ کولای سو سیمنیم سات کې مکمل یو شرط جوړ کړو خپل افغانستان کې په دې کیفیت باندې څوک شرط نشي جوړولای سیملی لوبغاړو ته ورکی موږ ته اوسه پورې موږ شپږیزه کیلو غور کړلی باسونه لیسټ کې ور کړی دي هم ملي ټیم د ور کړی ډېر ښه فیډبیک راغلی دا لوبغاړي د خوشاله دي او تقاضیم کیږي مختلف ولایتونو موږ ته میسجونه کیږي چې کولای شي موږ ته دغه شټونه جوړ کړي نو موږ آینده کې ریپلیکا شټونه ډېر زیات جوړو خاص نړیوال جام کې او ایشیا کپ کې